ستړي به شئ په خیر راغلی ملګرو د JavaScript د 10مې ویډیو کې زه تاسو ټول ته هرکلی وایم. په دې ویډیو کې به موږ ټیبل نیویګیشن او الیمنټ نیویګیشن ته ګورو چې الیمنټ موږ څنګه نیویګیټ کولی شو. که موږ په HTML کې یو ټیبل جوړ کړو هغه به موږ څنګه هغې کې چې کوم ډیټا وي کوم الیمنټ چې هغې کې وي هغه به موږ څنګه نیویګیټ کوو، یعنې څنګه به ورته ځو راځو هغه به څنګه اکسس کوو. نو راځئ چې شروع وکړو او ټرای آوټ کړو چې دغه ټول به څنګه کېږي. ښه نو داسې چل دی چې موږ دلته یو فایل جوړو، نوی فایل، او موږ به دلته ورکړو چې نیویګیشن ډاټ جیس. سمه ده. دلته لږ غوندې کې شور شروع کېږي، دلته بهر کار روان دی. زما په خیال دا به دونه ډسټربنس نه وي، نو موږ چې دی خپل کار په قلار کولی شو. او دلته چې دی موږ سره already یو index ډاټ HTML شته دی. په دې کې چې دی موږ به خپل JavaScript فایل هغه به دغه کړو، او I'm sorry داسې، او دغه چې دی موږ کمنټ آوټ کړو داسې. دا زموږ نه دی پکار دی کې ټیبل نیویګیشن څه نوم یې و، الیمنټ نیویګیشن. اوکې دا وشو، او د دې سمپل غوندې کې ولې غوندې کې صفا کوي ولا نو ډېر وخت نه پکې کار هم روان کړی دی، خو موږ دا پاک کړی نه دی که نه. داسې داتې لرې کو ټایټل مایټل به مولا بدل به کو ټیبل اینډ الیمنټ نیویګیشن. بس یو ښکلی نوم راغلی دې دپاره. بس دا چې د بورډ شوه دا به چې دی کلیر کو، ولې م دونه کچره جوړه کړې ده ځان ته. لیټس سی دا نور شیونه به دې ډیلیټ کو، کټ به کو. دا دی دلته به ولیکو کنسول ډاټ لاګ هیلو ورلډ مې نه دی پکار، او دلته به ولیکو چې اوکې دا هیلو ورلډ دی وي. او لیټس سی چې دلته موږ ته دا راغلی دی، موږ به دلته دا ځای هم زموږ پکار دی کنسول. بالکل موږ ته دا کنسول پکار، واپس به لاګ پټ به کو. دیټس اټ. نو راځئ چې دلته واپس ورشو. ښه نو تیر ویډیو کې موږ داسې چل کړو چې موږ فرست چایلډ سیکنډ چایلډ او دې شیانو ته هم کتل، نوټس وغیره پکې راغلي. دې کې هم زه اوس چې دی څنګه چې تاسو ته ښکاري دا زموږ HTML دی او دا سمپل بوډي ده، دې کې یو H1 دی یو P دی پکې. که زه داسې چل وکړم چې زه ولیکم let body چې دا document ډاټ body، دا چې دی په بوډي کې ما بوډي راواخیستله، نو کنسول ډاټ لاګ بوډي. او تاسو ته پته ده چې موږ به دلته دا بوډي میلاویږي. خو که زه د بوډي اولنی الیمنټ اکسس کول غواړم، نو تاسو ته پته ده چې زه څنګه کولی شم بوډي ډاټ فرست چایلډ که ما وکړو، نو تاسو څه ووایئ چې دا H1 به موږ ته میلاویږي که نه میلاویږي. راځئ چې دا وګورو چې H1 میلاویږي که نه میلاویږي. H1 میلاو نه شو، ټیکسټ میلاو شو، ځکه چې ما تیر ویډیو کې ویلي چې بھائی بوډي نه پس دلته چې دی دا یو ټیکسټ نوټ دی. صحیح ده که نه؟ خو زموږ هدف دا و چې موږ دا H1 چې دی دا اکسس کړو که نه. نو بس نو بیا به دا چې ولیکو فرست الیمنټ چایلډ، ولې چې موږ الیمنټ سره کار دی که نه. بیا چې دلته راشو نو دلته موږ ته H1 میلاو شو، تاسو دې پورې کلیر ده. ټیک ده. نو دا چې د الیمنټ نیویګیشن کې راځي. اوس که زه داسې وکړم چې که زه دا راوستل غواړم چې دا پیراګراف دې راشي، نو د دې لپاره فرست الیمنټ چایلډ ډاټ نیکسټ سیبلینګ چې دی مطلب خور یا ورور که نه، ولې چې دا H1 او P چې دی دا د بوډي بچي دي، او د دې ماته د دې سیبلینګ پکار ده. بیا د خپلو کې خور او ورور شول که نه، ماته د دې ورور پکار دی. نو چې د هغې لپاره نیکسټ سیبلینګ چې دی زه کولی شم دا ټول ریپیټډ دي لغوندې کې نیکسټ سیبلینګ چې دی ټیکسټ راغلی، بیا هغه شی رانغلی. نو زه که وکړم که نه نیکسټ الیمنټ سیبلینګ، موږ چې دی د الیمنټ نیویګیشن کې څه کوو، نو دا چې دی ماته به اوس پیرا لاګو. صحیح ده. دا شانته موږ سره نور هم شیونه وي کوم وجه نه چې موږ لکه نیکسټ الیمنټ سیبلینګ شو،
previous element sibling show او next element child show first element child first child first element child دا ټول شی چې دی که تاسو پکې یو ځل سټارټ شئ بیا پخپله پیدا کړي دا ټول شیونه ښه اوس زه داسې کوم چې یو بیسک غوندې ویب سایټ جوړوم لکه څنګه چې دلته دا بوډي ده او په دې بوډي کې چې دی زه یو نیو اچوم او په نیو کې یو ال او دې کې الای اچوم دې کې زه یم چې هوم او بیا دې کې لیکم چې یوزرز او بیا دې کې وایم چې کانټیکټ هسې بس ذهن کې مې سره راځي بس هغه مې ولیکل نه په دې کې بوډي کې چې دی موږ سره نیو پروت دی او دا دواړه شیونه دي پکې وي خو ویب سایټ څه خو دا ویب سایټ دی دا چې روان دی دې طرف ته اوس پکې موږ دا راوستو نو دا چونکې د ایلیمنټ نیویګیشن خبر روانه وه نو موږ دا چې کولی شو چې دا ایلیمنټ نیویګیشن په تھرو موږ په دې سټایل کې هم موږ چینجز راولو لکه فار ایگزامپل زه دلته داسې چل کوم چې دا ما سره بوډي دی که نه زه ولیکم بوډي ډاټ د دې فرسټ ایلیمنټ چې دی هغه هغه چې دی هغه به څه شی وي خدای پاک هغه چې دی موږ سره نیف دی نو نیف کې موږ یو ال موږ ته دا دویمنی چایلډ چې دی هغه رانیول دي نو دا زه به دلته راشم زه ولیکم بوډي ډاټ فرسټ چایلډ ایلیمنټ ډاټ فرسټ چایلډ ایلیمنټ فرسټ ایلیمنټ چایلډ دا به چې دا مې راونیو د دې دا مې دوه ځل ځکه ولیکو ولې چې د بوډي فرسټ ایلیمنټ چایلډ دا دی او د دې فرسټ چایلډ ایلیمنټ چې دی هغه یو ال دی نو موږ دا یو ال چې دی دلته ټارګیټ کو ټارګیټ دې کې موږ دا ټارګیټ کو او دې کې موږ وایو چې ډاټ سټایل ډاټ board background color او د دې چې دی ریډ تاسو اس نه چې تاسو ته دا ډېر کنفیوژن ښکاره نه شي بس ما دا یو ال رانیولې د هغې سټایل چې دی د هغې بیکګراؤنډ کلر چې زه غواړم چې ریډ شي اوس چې دی موږ دې خوا راشو دلته وګورو نو د یو ال دا بیکګراؤنډ چې دی هغه ریډ شوی دی دیټس اټ اوس چې دی اوس موږ چې دی سی ایس ایس چې دی مینیپولیټ کو د ایلیمنټ نیویګیشن په تھرو باندې دا شان موږ ډېر زیات چینجز راوستلی شو دا به چې دی واپس همدا شانته دی پروت وي مسله نشته دی دې نه بعد موږ اوس چې دی زه د چل کومه ټیبل جوړ کوم یو ټیبل دپاره چې دی ټیبل د چلو کوم موږ سره ګوګل دی دلته به لاړ شم چې دی بوټ سټریپ ته ورځمه بوټ سټریپ او په دې دا کېدای شي ما د دې مخکې ذکر نه کړی خو دونه غټ پرابلم نشته زه دلته ډاکس ته لاړ شم او دې ځای کې کنټرول اف او ټیبل ولیکم دلته ټیبلز راغللی او زه چې دی د دې دا ټیبل چې دی دا کاپي کم او دې ځای کې ټیبل ولګوم ټیبل مې ولګو د بوټ سټریپ نه مې راوړو دې ځای نه سټارټ شو ټیبل کلاس ټیبل ټي هیډ ټي آر بس دا قصب کې راغله دا اوس وکړو اوس دا وګوره د دې ټیبل داسې ښکاري ډیټا پکې خالی بدل خو ما بوټ سټریپ ته د راتلو دغه دا او که نه زما لکه دا ټیبل چې دی که نه باید داسې ښکاره شي څنګه چې دا دی که نه خو موږ سره چې دی ډېر خراب ښکاري داسې ښکاري دا ځکه چې بس موږ چې دی د بوټ سټریپ یو د بوټ سټریپ کوم JavaScript لینک او د CSS کوم لینک چې دی هغه موږ نه یوز کوو نو هغې دپاره به موږ داسې چلو کوو دلته به راشو انټروډکشن او دې ځای نه به زه واخلم کویک سټارټ دې ځای کې دا د سکرپټ دی یو خو دا شو خدای پاکه اوه جلدی نه ده په قرار هم کار کېږي زه دونه په جلدی کې لګیا یم دغه لینک ما ته په کار دی
زه به اوس مجبور یم چې دا دلته چلو کوم دې ځای کې هسې ټرانسلیټ راولم دا دې ځای کې هسې چلو کوم دا نو غلط شی مې دا وکړو دا دلته راشم کنټرول A کنټرول B د دې کوم دا لینک چې دی لینک دې ځای نه سټارټ کېږي ختمیږي صحیح ده دا واپس کټ کړو خپل دې ځای ته به راشو لینک چې دی دا هیډ کې لګول دي هیډ کې مو لګو دا موږ سیف کړو اوس موږ دلته راشو نو زموږ دا ټیبل هم چې دی د هغوی ټیبل په شان ښکاري څنګه چې د دوی دلته په د دې دا ټیبل چې دی دا شانته زموږ ټیبل هم اوس ښکاري دا بوټ سټریپ خالي دې دپاره دی که نه که سړی کله یو ویب سایټ جوړوي او زر زر دغه شیونه پکار یو ټیبل یې پکار زر زر راواخلي هغه کوپی پیسټ او بیا پکې خپله ډیټا او خپل طریقې باندې چې دی واړه واړه چینجز پکې راولي او زر زر چې دی ډېر کار وکړي دغې دپاره دغه ډېر یوز کېږي خو زموږ اصل کې قصه دا وه که نه چې موږ ته د دې ټیبل نیویګیشن کول دي لکه موږ سره بوډي ده بوډي کې چې دی یو نیو پروت دی H1P او ټیبل پکې پروت دی موږ دلته چلو کو دا دواړه به تلیر کړو او موږ ته چې دی اوس دا ټیبل پکار دی دې ټیبل دپاره زه څنګه چل کوم کنسول ډاټ لوګ او ما ته body dot first element dot یو ځل به بیا وکړو او وګورو چې د دې دا موږ ته دغه راکوي ټیبل راکوي که نه راکوي دلته موږ راغللو دې موږ ته څه راکړل سیو دی که نه بوډي چې دی د دې فرست الیمنٹ او د هغې هم فرست الیمنٹ یعنی د بوډي فرست الیمنٹ چې دی دا دی هماغه خو یو ایل ته راځو نه فرست الیمنٹ چې دی نیکسټ سیبلینګ پکار دی فرست الیمنٹ چایلډ نیکسټ الیمنٹ سیبلینګ بالکل او اوس دا وګورو دا ټیبل دی که نه دی دا ټیبل دی که نه دا به خامخا ټیبل وي دا وګوره دلته موږ سره راغلی ټیبل او په ټیبل کې تاسو وینئ چې ټي هیډ دی ټي بوډي دا پکې که نه دا ټي هیډ ټي بوډي چې دی دا کوم ځای نه راغلی دی دا په ټیبل کې دننه پراته دي دا دی ټي هیډ او ټي بوډي اوس په دې کې نیویګیشن کول بیا سیم زړه قصه ده اوس به زه وایم چې ټي هیډ چې دی دلته راشو دلته زه به د چلو کوم دونه غټې قصې په ځای زه د چل کولی شم چې زه درته ولیکم که نه لیټ ټیبل چې دی دغه شی کوم صحیح ده او دا به چې دی کټ کړم چې کنفیوژن هم کم وي د دې مطلب دا ما صحیح رسېده چې دی ټیبل مې رانیولی دی او ټیبل مې چې رانیولی زه د چل کولی شم او ټیبل ډاټ فرست چایلډ الیمنٹ چې دی هغه ما سره به صحیح هغه ما سره ټي هیډ دی ټي هیډ یعنی ما څه شی د ټیبل رانیولی دی د ټي هیډ دی چې دی فرست چایلډ دی سیم هغه قصه ده بس د ټي هیډ چې دی ټي آر رانیولی شي په خیال دا که زه داسې وکړم چې ټیبل ډاټ روز دا به څه شی راکوي که نه راکوي AUTR ټیبل رو دویمه رو درېیمه رو څلورمه رو بالکل دا څلورمه دا ځکه چې د صفر نه شروع کېږي نو تاسو دې ځای کې هم ګورئ چې دی په دې چپ طرف ته دا چې دی ټولې روګانې دا HTML کلیکشن کې چې دی دی موږ ته راکړلی نو زه دې ځای کې اوس چې دی دا شان هم کولی شم ټیبل رو شو او دا بیا والا داسې به هم کولی شم چې ټي روز او دا UTR راکو په دې کې فرست لاست بالکل اوس د ټي آر موږ چې دی دا اولنی دغه انډیکس 0 انډیکس 1 انډیکس 2 دا چې دی دا موږ کولی شو اوس چې دی دا 0 دی نو د دې 1 چې دی نه اوس چې دی موږ فرست الیمنٹ چې دی فرست الیمنٹ چایلډ چې دی دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره دغه دی اوس موږ کولی شو چې دا ټي ایچ چې دی دا موږ بدل کو لکه ډاټ انر HTML د دې چې دی دا څه شی دی دا یو هیش دی
و چې دا هیش میلاو شو موږ سره inner HTML is موږ به دلته ولیکو چې دا ما چینج کړو داسې کو بس دې خوا رالولو نو بس چې دی موږ هیش په ځای چې دی موږ خپل چې دی چینجز راوستلی شو. نو دا ټول نیویګیشن دی دی کې بس لغون کې پریکټس پکار دی. دا خو ما په خیال ما ډېر کم وکړو که نه دا چې پکې راشي او پکې لګیا انډیکسز کې لګیا HTML کلیکشنز درته ملاویږي او هغې کې واپس چینجز راولې فرست سیبلینګ پریویس ایلیمنټ سیبلینګ دا چې دی داسې د یادولو شی هم نه دی چې سړی چې دی د ذهن نه یاد کړي او په یاد یاد کړي که نه. زه چې ویډیو جوړوم نو زما په ذهن کې یو آیډیا غوندې کې وي چې زه به څه کوم خو چې ویډیو ته راشم بیا نور شیان هم پکې راشي ولې چې هغې ټایم کې سړی ویني چې دا پکې م راغلی دا هم پکې ویوه دا پکې مې ویوه دا پکې ویوه دا پکې ایډ کا دا خو داسې موډ کولی شي که نه لکه ټول کار چې دی خالي د یو سټارټ اخیستلو نه کول دي چې سټارټ دې واخیستو بس بیا به روانې پروبلمز به راځي پروبلمز به سولو کې سرچینګ به کې قسې مسې به پکې ډېرې کېږي. په دې ویډیو کې همدغومره د تاسو ټول نه ډېره مننه کوم چې ویډیو ته راغلی او زه به تاسو په راتلونکي ویډیو کې وینم. تر دې پامه